لس کلن شمس الرحمن چې د لغمان اوسېدونکی دی د خپل پلار او له دوو وروڼو سره یو ځای د خښتو په دې بټۍ کې تر سره لمر لاندې کار کوي. دی هر سهار د لمر له راختو سره سم دغه بټۍ ته راځي او تر مازدیګر ناوخته پورې د خپلې تنکۍ ځوانۍ په زور د خښتو دا دروند کالب ښکته او پورته کوي. زه دا خښتې اچوم او کالب ډکوم هلته خالي کوم. زه ما لا خطر نه لا شم سبی 12 بجو پورې کار کوم. پلار مې ورور مې او بل ورور مې او زه څلور کسه. موږ مجبور یو پیسې نه اخلو سختي ده دلته ځکه کار. د شمس الرحمن پلار بیا وایي شاوخوا 4 کاله کېږي چې د خښتو په دې بټۍ کې کار کوي. دی وایي ښه پوهېږي چې دا کار یې د بچیانو له توان او طاقت څخه پورته دی، خو ولې دا هر څه د خپلې مجبورۍ له مخې کوي. بس سبایی اول ملازان پاسېږو تر ماسخوتن 9-10 پورې لګېږو. ماسخوتن لمونځ چې وکړو بس بیا ویده کېږو، بس خلاص. ماشومان مې راسره دي. یو 8م سیم کې هغه نه مکتب پاتې شو، بل 6م کې هغه نه مکتب پاتې شو او دغه 2م سیم کې و دا مې هم ځان سره راوستی دغلته لګېږو. خپله مزدوري کوو، سهار راوځو ماښام ماسخوتن ځو. ولا غریبي ده بس نه کېږي. روغ رنځور لرو، یو شی لرو بل شی لرو، غله نه پوره کېږي، کار بار نشته ده، مجبوره یو د دې ته راغلي. دا بیا یو بل کم عمره ماشوم دی چې د خښتو په دغه بټۍ کې کار کوي. هغه وایي که څه هم د ده په څېر د کم عمره ماشومانو لپاره د دا ډول دروند کار ترسره کول سخت دي، ولې د کور د یوازیني سرپرست په توګه اړ دی دا هر څه وزغمي، ځکه پلار یې مړ دی. د کورنۍ د ستنو لپاره مونه وخته پوته دی درین کور کوم څه نه ویږي. په خینه کې طبیعي چې ډېر سامان نشته. بلخوا د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي د دوی د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې له 2000 ډېر کم عمره ماشومان په درنو کارونو باندې بوخت دي. هغه وویل د دغو ماشومانو ډېره برخه د ګاونډ او د هېواد د نورو ولایتونو څخه دي چې د غربت له امله دغه ولایت ته راکډه شوي دي. د دغه ماشومانو دپاره د تعلیم او تربیه همداشان د دوی د کورنۍ د نفقې پیدا کېدلې دپاره موږ د مختلفې مؤسساتو سره برنامې په کور باندې چولې دي چې انشاءالله ډاډ در کوي چې په نږدې وخت کې 440 تنه ځوانانو ته موږ خرپوي زده کړې وروښیي ورزدایي کړي چې په دغه اساس باندې دوی خپله کورنۍ ته خالونه نفقه وروړي. د افغانستان د کار په قانون کې له 13 کلونو د کم عمره ماشومانو درانه کارونه منع دي، خو د ځینو حکومتي سرچینو له قوله لا هم په هېواد کې 1.2 میلیون ماشومان په درنو کارونو باندې بوخت دي.